السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د انس راته نوم مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کامل مؤمن تر هغه وخته پورې څوک نشي جوړېدلی تر څو چې هغه څه ځان ته خوښوي د بل مسلمان دپاره هم خوښوي. هغه څه چې ځان ته خوښوي هغه بل مسلمان ته هم هغه خوښوي. نو کامل مؤمن تر هغه وخت سړی نشي جوړېدلی چې څومره ځان ته مشوره ورکوې، ځان ته د خیر څه غوره کوې، د بل مؤمن دپاره هم هغه غوره کوه. او دغه رنګه د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که څوک د دې محبت لري چې د دوزخ د اور څخه دې لرې سي او يدخل الجنه جنت ته دې ننوځي، نو پر الله دې ایمان راوړي، په ورځ قیامت دې ایمان راوړي. ویأتي علی الناس ما یحب ان یؤتي الیه. د انسانانو سره دې هم هغه معامله کوي هغه څه د انسانانو ته هم خوښوي، مسلمانانو ته چې د ځان دپاره یې خوښوي، د ځان دپاره یې دی غوره ګڼي. او دغه رنګه مغیره رضی الله عنه د خپل پلار څخه روایت کوي چې هغه وایي یو وخت موږ د مینا څخه کلو عرفات ته په یو سړی رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښ هغه زمام واګې ونیولې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله ما ته داسې عمل راوښیه چې جنت ته ورقریب سم، جنت ته داخل سم، د دوزخ څخه په امان سم. جناب محمد صلی الله علیه وسلم بارک وسلم تقیم الصلاة و تؤتی الزکات، لمونځ ادا کوه، زکات ورکوه او حج کوه، روژه نیسه. و تحب للناس ما تحب ان یؤتی الیک، انسانانو ته هم هغه څه خوښوه چې د ځان دپاره یې خوښوې، او د دې دپاره هم هغه بد ګڼه چې د ځان دپاره یې بد ګڼې. دغه اعمال وکړه جنت ته به داخل سي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل پرېږده د اوښ واګې پرېږده، د اوښ پړی پرېږده چې موږ په خپل سفر باندې ولاړ سو. کتاب الادب د امام بهقي رحمة الله علیه صفحه 104 باب نمبر 23 حدیث رقم 145. نو صحابه کرامو کې دغه د ایمان قوت او د ایمان رڼا پرته وه. صحابه کرامو هغه څه و نورو ته خوښول چې ځان ته خوښول. صحابي به وایي د مخ په صف کې ولاړ و چې بل صحابي به رالی دی به راشات سو، هغه به پر ځای باندې ودروه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه څه بل ته خوښوي چې ځان ته خوښوي. نو ما ته د مخ صف خوند راکوي نو چې د بل مسلمان کې ودرېږي. او دغه رنګه وخت د ابوبکر صدیق راته مبارک چې به راتېرېدی حضرت علي صاحب سلام ور ادا کاوه، سلام یې ور اچاوه السلام علیکم. ابوبکر صدیق راته مبارک په جواب ورلره ورکړي. یو وخت ابوبکر صدیق راته راریدي حضرت علي صاحب سلام نه ورته ووایه. ابوبکر صاحب رالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل چې یا رسول الله له ما څخه علي خوابدی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ولې خوابدی دی؟ ول پخوا به ده سلام راته اچاوه، ده به سلام راته وایه، نن ده سلام نه راته ووایه، ما سلام ورته ووایه د جواب راکړي. نو جناب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم دستي ورسره ولاړ شو. درځه چې خوابدی دی، نو خو په خوله بې کړو او د خوابدۍ لامل او د خوابدۍ هغه وجه به ځینو وپوښتو چې په څه وجه باندې خوابدی سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق راته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او ابوبکر صدیق راته رالی او حضرت علي صاحب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې یا علي ته ولې خوابدی د ابوبکر؟ حضرت علي صاحب ورته یا رسول الله نه یم خوابدی. وایي نو ولې پخوا سلام تا ور اچاوه، سلام به تا ورته وایه، نن تا سلام نه ورته ووایه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سلام درته ووایه بیا تا جواب ورکړي. حضرت علي صاحب ورته یا رسول الله ماښام مې خوب لیدی په جنت کې مې یو بنګله ولیدلی، یو قصر مې ولیدی. فرمایل دا د چا دی؟ دا د هغه چا دی چې اول بدعت شروع په سلام باندې کوي، سلام اچوي. نو پخوا خو ما درته سلام ور اچاوه، نو ما نه غوښتل چې زه
د ابوبکر صدیق راته نو څخه هغه مقام ونیسم، ځکه خیر د انسانانو هغه دی چې ځان ته خوښوي بل ته هم خوښ کړي. زما بنګله پر ده پیرزو و، نو مې سلام نه ور واچوه چې دی سلام را واچوي، نو چې بنګله د داسې په جنت کې. د صحابه کرامو دومره همتونه وه، دومره یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیثو باندې عمل کاوه. بل ته هغه خوښول لکه ځان ته چې خوښول، بل ته هغه بد ګڼل لکه ځان چې بد ګڼل. موږ خو اوس بل ته هغه څه ورکوو چې په کور کې نه استعمالوو، ضرورت نه یې ورته. بل ته هغه ورکوو چې خپله په شرمېږو. نو الله جل جلاله دې زموږ ایمانونه را کامل کړي. پر دغه اعمالو پر دغه ایمان کوو خوند به مو نه وي چې جنت ته به ځو. راځئ په د خپل ایمان کې په دې خپلو افعالو کې فکر وکړو، پر هغه طریقه یې جوړ کړو چې د الله رسول راته ویلي دي. والسلام علیکم ورحمة الله.